سنګروال نیازی وایي چې بابا به ویلې وعدې نه ماتوو، بابا به ویلې وعدې نه ماتوو، سپېڅلی دود د جرګې نه ماتوو. که لیوني یو پښیمانه نه یو، که لیوني یو پښیمانه نه یو، زاهده مونږه توبې نه ماتوو. د سترګو تور د پیغمبر سنت دی، د سترګو تور د پیغمبر سنت دی. د زور په ګیره تسبیح نه ماتوو، د زور په ګیره تسبیح نه ماتوو. د ادب کچ ادبي او فرهنګي خپرونې درنو لیدونکو، کتونکو، اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او نیکې پیرزوینې. هیله ده چې بیا هم ټول به د یوازیني څښتن پر خاورینه ځمکه د روغتیا پر جامو پټ یاست. دا به یو ځل بیا د یوې بلې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یو او دغه ادبي بنډار درته وړاندې کوو. نن بیا هم یو میلمه له ځانه سره لرو چې همیشه را سره همکاري کوي او د ویډیو په برخه کې ډېری زموږ ویډیوګانې ریکارډ کړي دي، ایډیټ چارې پر مخ وړي او د کامرې د برخې ټول مسؤلیت یې اخیستی. دی خپله هم یو ادبي او فرهنګي شخصیت دی. د دې ترڅنګ د ژورنالیزم له پوهنځي هم فارغ دی. عمران الدین نیکمل صاحب په تېرو ویډیوګانو کې ما هم یادونه کړې وه تاسو ته. نن له ده سره بنډار لرو، مرکه کوو، ورسره خبرې اترې کوو، له ده به شاعري هم اورو، د ده په ژوند، فن او چارو به هم خبرې کوو. نو راځئ دغه ادب کچ دا خپرونه هم مه هېروئ. هیله ده چې پام مو درنه نه سي او ادبي تنده مو په دې خپرونه خړوب سي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، نیکمل صاحب مې خواته راغی او د دې خپرونې د ویډیو چارې بیا هم زما یو بل همکار غفران څمکنی ګران پر مخ وړي او دغه خپرونه ریکارډ کوي. نو نیکمل صاحب هرکلی د پېژندګلو مې دې مخکې وړاندې کړه. تا ته د ادب کچ په دې خپرونه کې ښه راغلاست وایي. راځه په دې خپله ژبه باندې دې درنو لیدونکو ته ځان ور وپېژنې. مننه. زه هم په خپل نوبت سره تا ته سلامونه او د ادب کچ لیدونکو ته او زموږ ګران غفران څمکني ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې هیله یم چې تاسو مې ورته روغ او جوړ استئ. نوم مې عمران الدین نیکمل د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکی یم او په 1499 کال د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوم. ډېره ښه ده. درنو لیدونکو او لیدونکو تاسو واورېدل چې عمران الدین نیکمل خپله د ننګرهار د ګلونو د ښار ولایت دی. تاسې به د نارنج ګل په اړه ډېر اورېدلي وي، ډېر شعرونه به مو اورېدلي وي. د ننګرهار د ولایت په اړه به مو بېلابېل داسې راپورونه، داسې مرکې خبرې او ډېر څه اورېدلي دي. او دا اصطلاح ډېره ورته کارېږي چې ننګرهار د علم کور او هنر زانګو ده. په رښتیا هم چې زموږ دغه ولایت د ډېرو ښېرازیو او نیکمرغیو څخه برخمن ولایت دی. سرسبزي، ښکلا او همدارنګه ځوان نسل د پوهې، د ادب او فکر په ګاڼه باندې سمبال خلک دي. نو نیکمل صاحب فعلاً په څه چارو باندې بوخت دی. اورېدونکي به دا هم غواړي چې پوه شي چېرته دنده لري، چېرته وظیفه کې څه چارې د ژوند پر مخ وړي، اوس چیرې ژوند کوي. فعلاً خو چې وظیفې په اړه کې وایم، دلته د افغانستان په ملي راډیو کې یو همکار په صفت دلته مختلفې خپرونې مخ ته وړم او همدلته کابل ولایت کې استوګن یم. ډېره ښه ده. درنو لیدونکو، دی موږ سره همکار دی په ملي راډیو کې. ټولنیزې همدارنګه ادبي او فرهنګي خپرونې هم لري او دغه چارې پر مخ وړي. بیا
د ننګرهار راکده سوی دی، اوس په کابل کې هستوګن دی او دلته ژوند کوي. زموږ تر څنګه موږ هم ورسره ډېر خوښ یو. د دغو خپرونو نه مو لومړی هیله دا ده چې ځینې همکاران چې ځوان نسل دی دوی هلې ځلې کوي، هڅې کوي، خپل فعالیتونه کوي د ژورنالیزم په برخه کې، د ادبیاتو په برخه کې، دوی یو در وپېژنو او همدارنګه د هېواد په کچه باندې هغه وتلي ځوانان، فرهنګي و ادبي څهرې چې ژوندي دي، د ژوندیو دپاره د یو میراثي په توګه باندې داسې کار وکړو چې یاد او خاطرات له ځانه سره واخلو، د یو ارشیف په توګه یې له ځانه سره خوندي کړو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چې پښتانه اوسي هغوی ته د خپل وطن د ځوانانو دغه مینه او دغه فعالیتونه ورڅرګند کړو. راځه دا به موږ درنه واورو چې د ښوونځي د دورې را وروسته هغه په ډېر کیف او خوند لري. بیا کله چې یو ځوان د پوهنتون په درشل داخلېږي، دا هم یوه جلا مینه وي، یو جلا لذت او د ژوند یوه رنګینه برخه وي. په ځینو خاطراتو راته وغږېږه د پوهنتون دوره څنګه وه او څه خاطرات دې ترې اخیستي له ځانه سره، څه تجربې؟ دورې خو ټولې تا یادونه وکړه چې ټولې دورې واقعا سره بېلابېل خوند او ذوق لري یا بېله مزه کوي. پوهنتون دوره خو تاسو خپله هم تېره کړې ده، یعنې د هغه صنفیانو هغه خپله مینه، هغه خلوص، هغه راشه درشه ته، هغه اطاقونو ته بل ته ورځي ورسره، یعنې ما ته بېل یو رقم ته خوند راکړه، واقع سره ډېر خوند کوي او ډېره مزه مې ترې اخیستې. اوس هم کله ناکله چې بعضې خاطرات راته راپه یاد شي، نړۍ ورپسې درکړم. کله کله انسان ته داسې په ذهن کې ور وګرځي چې کاش بېرته ماشوم شوی په لومړي، دویم او درېیم ټولګي کې مې زده کړې کولې، ټولګیوال مې را سره وی او یوه مینه موجوده وی، هغه ماشومتوب ته تللی وی چې اوس ترېنه بې برخې یو. خو دا ارمانونه نه پوره کېږي. ژوند خو ټول ارمان دی، خو ارمان ته رسېدل ګران دي. خوږ پکې جانان دی، خو جانان ته رسېدل ګران دي. همداسې به وي که نه؟ یو شاعر هم وایي که نه وایي چې یو زار له ماشومتوبه څومره ښه و چې واړو، هېڅ له درد او غم خبر نه و چې واړو. یعنې ډېر ښایسته شعر دی، خو هغه نور بیتونه یې رانه هېر دي، خو دا یو بیت مې یاد دی. ډېر ښکلی بیت. درنو لیدونکو، عمران الدین نیکمل د دې تر څنګ چې د ژورنالیزم پوهنځی لوستی دی، ادبي قرینه ورسره ډېره زیاته موجوده ده. دی ښه ډیپلومې کوي، کله ناکله یې په ادب کچ باندې ډیپلومې پرېږدمه ستاسې لپاره چې وایې ورو یو ادبي تنده مو خړوبه شي. راځئ نن به همدا شیبه د ده غزلې واورو، څه یې تاسو ته ډالۍ راوړې ده، هغه ډالۍ به په ګډه سره واورو. ارشاد نیکمل غزله و څو بیتونه به درته ووایم. رش دی کاروبار دی منډې ترړي، رش دی کاروبار دی منډې ترړي. مننه. رش دی کاروبار دی منډې ترړي دي، خلک دی او کار دی منډې ترړي. واه ډېره ده. رش دی کاروبار دی منډې ترړي دي، خلک دی او کار دی منډې ترړي دي. څوک د چا مسکا ته قدر نه کوي، څوک د چا مسکا ته قدر نه کوي. مننه. څوک د چا مسکا ته قدر نه کوي، هر سړی په کار دی منډې ترړي دي. واه ډېره ده. او هر څه ډېر لرو خو سکون نه لرو، هر څه ډېر لرو، هر څه ډېر لرو خو سکون نه لرو. بخت مو دلته خوار دی منډې ترړي دي، او وخت د یو بل د لیدو نه لرو، وخت د یو بل د لیدو نه لرو، وخت د یو بل د لیدو نه لرو. زه یم او که یار دی منډې ترړي دي. ډېره ده. او دلته به بیکونه بده نه مني. څنګه؟ دلته به بیکونه بده نه مني، دلته کې بازار دی منډې ترړي دي. رش دی کاروبار دی منډې ترړي دي، خلک دي او کار دی منډې ترړي دي. ډېره. عزت الله ځواب وایي خدای ته مخ مونږ ته شا فیصله وکړئ، خدای ته مخ مونږ ته شا فیصله وکړئ چې دا زه څنګه کافر یار مسلمان دی. ستا ښکلا به نوره هم برکتي شي، ستا ښکلا به نوره هم برکتي شي. ختم کړی مې پرون پسې قرآن دی. په شاعرانو کې د چا ډېر زیات مینهوال د چا شاعري دې ډېره خوښېږي؟
شاعرانو خو زه چې ښه شعر چا لیکلی زما ما خوښېږي که هغه هر څوک وي شاه رحمان بابا یادونه وکړه عبدالحمید مومند یادونه وکړو نو چې ښه شعر چا لیکلی زما ښه شعر خوښېږي. ډېره مننه نیکمل صاحب د تا هم ښایسته خبرې واورېدې. دغه خپرونه هم که په ساعتونو وي ادبي خپرونه د دوام پیدا کوي اورېدونکي هم لري نو دا چې خپرېدونکي ستړي نه شي بیا هم ډېر منندوی او احسانمند یم چې وخت یې راکړې او مرکه مې در سره وکړه. مننه احسانمند صاحب موږ هم ستا احسانمند یو چې موږ د خپرونې وړ وبللو موږ مېلمانه کړو. ډېره مننه د کاظم خان شیدا پر دې بیت مخفه کوو درنو لیدونکو چې په مسکی شیدا مشه د قمتره په مسکی شیدا مشه د قمتره چې جبین یې مدام ترش لکه د ذوق دی. تر بله ادب کڅه مو الله مل شه ښاد آباد بریالي او سرلوړي اوسئ.